چې زما احساس به د یو ورځ داسې ضرور جړوي لکه دردونه چې د وخت سره رنځور جړوي او ته به هم نه وې په سکون زه دا یقین لرمه ما که خپل صبر جړوي تا به غرور جړوي. سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو ولی رحمان تنها یمه په یو نوې خپرونه کې مخاطب شومه ما سره په څنګ کې چې کم ملګري ولاړ دي نو راځئ مونږ او تاسو به د دې خواږه او نوي شعرونه چې کم دي هغه ووارو. نو هدایت الله هدایت ته زه خواست کوم چې د زموږ مینوالو سره خپل شعرونه شامل کړي. چې دا چا یاد مې په زخمونو کې آباد شي د چا یاد مې چې دا چا یاد مې په زخمونو کې آباد شي چې څومره هېروم دومره رایاد شي او ستا د لونګ لونګ ځوانۍ نه قربان شم تا پسې چې ښه سړی خراب شي. ډېره ښه یا او تر صاحب وایي چې لږ مې پوی کا نه پوهېږم چې دا ولې لږ مې پوی کا نه پوهېږم چې دا ولې چې دې نه وینم سوځېږم چې دا ولې لږ مې پوی که نه پوهېږم چې دا ولې چې دې نه وینم سوځېږم چې دا ولې او په کوم ځای مې چې دیدن در سره وشي په کوم ځای مې چې دیدن در سره وشي بیا هغه ځای ته جړېږم چې دا ولې او بېګناه چې څوک رټل شي خفه کېږي بېګناه چې څوک رټل شي خفه کېږي او ته رټې مې خوشحالېږم چې دا ولې او یوه هوښیار طبیب لزم چې لږ مې پوهېږي یوه هوښیار طبیب لزم چې لږ مې پوهېږي نه رغېږم نه مړ کېږم چې دا ولې او بېګناه چې څوک رټل شي خفه کېږي او ته رټې مې خوشحالېږم چې دا ولې بېګناه چې څوک رټل شي خفه کېږي او ته رټې مې خوشحالېږم چې دا ولې او یوه هوښیار طبیب لزم چې لږ مې پوهېږي یوه هوښیار طبیب لزم چې لږ مې پوهېږي نه رغېږم نه مړ کېږم چې دا ولې او دا منم چې اوتر وم خو داسې نه وم دا منم چې اوتر وم خو داسې نه وم اوس د خپل ځان نه یریږم چې دا ولې. نو نصر اقبال ته مونږ په خپل پروګرام کې هرکلی وایو او ته خپل شعرونه خپل نوي شعرونه زمونږ مینوالو سره شامل کا. په قبر د حاضرې ته د ډیوې څه ضرورت و وړاندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و ډېره ښه سلام خو دې پرېږده غږ دې هم چېرته رانغی اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و او